په دنیا کې چا چې د قرآن کریم سره مینه کړې ده د هغې قرآن کریم د مینه کوونکو سره الله او د الله تعالی رسول او فرشتو هم مینه کړې ده. صفوان بن غسال مرادی رضی الله تعالی عنہ هغې راوي دی وایي زه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواله لاړم ما وی د الله تعالی رسوله د قرآن د ایزه کړې دپاره چې دی دا راغلی یم قرآن ایزه کول غواړم د الله تعالی رسول هغې راته خوش آمدید ووي مرحبا یې راته چې دی دا ووي د قرآن کریم طالب العلم هغې ته د الله تعالی رسول خوش آمدید ویلی دي هغې د قرآن کریم طالب العلم ته د الله تعالی رسول په خیر اغلی چې دی دا ویلی دي او د قرآن کریم د طالب العلم د الله تعالی رسول استقبال کړی دی. روایات لیکلی دي و یو واری جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په داسې حال کې ولاړ دی اصحاب صفه ته د قرآن کریم تلاوت کوي چې د دواړو جهانو سردار هغې د ډېرې لوږې د لاسه په خپله خېټه باندې ګټه چې دی دا تړلې ده لیکن بیا هم د اصحاب صفه سره د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه د مینې ثبوت دا دی چې د دغې دومره لوږې باوجود چې په خپله خېټه باندې ګټه تړلې ده لیکن اصحاب صفه ته ولاړ دی په ولاړه باندې اصحاب صفه ته د الله تعالی قرآن هغه چې دی دا لولي تدیره د طالب العلم شان د قرآن د ویونکي شان چې دی دا واضحه کیږي. د دواړو جهانو سردار صحابه ته وفرمایل چې هغه طالب علمان چې هغې ستاسو خواله د دین د ایزه کړې دپاره د قرآن کریم د ایزه کړې دپاره راشي تاسې هغې ته خوش آمدید ووایئ تاسې د هغې طالب علمانو د هغې استقبال چې دی دا وکئ او په دغې طالب علمان د هغې سره ډېره ښه رویه چې دی دا اپنا وکئ او د کم څیز د حصول دپاره هغې راغلي دي په هغې څیز په حصول کې د هغې سره محنت چې دی دا وکئ. د دواړو جهانو سردار هغه د قرآن کریم د ایزه کړې کوونکي سره دومره مینه او محبت کړی دی په خپله ورله استقبال له چې دی دا پاسي. حضرت انس رضی الله تعالی عنه راوي دی هغې روایت کړی دی وی ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه یو وارې ناست د الله تعالی کلام چې دی دا لولي د قرآن کریم تلاوت کوي نورو صحابه چې وکاتو چې ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه د الله تعالی د کلام تلاوت کوي قرآن کریم لولي داسې مجمع چې دی دا جوړېدله ډېره لویه مجمع د صحابه کرامو هغه راجمع شوله د ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه د هغې د قرآن کریم تلاوت چې دی دا اوري. په دې دوران کې د دغې مجمع نه یو سړی پاڅېدو او لاړو د الله تعالی رسول ته خبرداری چې دی دا ورکو او ورته ووي د الله تعالی رسوله یوه عجیبه خبره درته ونه کړم د الله تعالی رسول ورته وفرمایل چې ته به کومه عجیبه خبره کوې هغه سړي ورته ووي هغه صحابي د الله تعالی رسوله ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه ناست دی د قرآن کریم تلاوت کوي د صحابه یو لویه مجمع ورته چې دی دا راجمع ده د دواړو جهانو سردار ورته وفرمایل وی ای زما ملګريه ای زما دوسته ته به ماله داسې یو انتظام ونه کړې چې زه دغې مجمع ته ورسم او صحابه ما وینني او زه د ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه د هغې قرآن چې دی دا واورم هغې ورته وي د الله تعالی رسوله زه به درله دا انتظام چې دی دا وکړم ځکه دواړو جهانو سردار ته پته وه چې صحابه چې کم مجمع ته د الله تعالی رسول راشي بیا به هغې ټول د الله تعالی د رسول د استقبال دپاره چې دی دا پاڅېدل
او هغې له به یې مخکې ځای چې دی دا ورکوه ټول به ورته بیا خاموش چې دی دا ناسو د الله تعالی رسول وي ای زما ملګریا ما له داسې انتظام وکړه چې صحابه په ما باندې خبر نشي او زه په دې خپلو غوږونو باندې د ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه د هغې د قرآن کریم تلاوت چې دی دا واورم د دواړو جهانو سردار راځي او په هغې مجمع کې چې دی دا کینی ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه هغې لګیا دی د الله تعالی کلام د قرآن کریم تلاوت کوي د دواړو جهانو سردار سید المرسلین امام الانبیاء هغه لګیا دی د خپل د امتی د یو صحابي د هغې قرآن هغه په خپلو غوږونو باندې چې دی د اوري او چې کله تلاوت ختم کو د دواړو جهانو سردار وی ای ابو موسی تا په کوم لحن داودي کې د الله تعالی قرآن د هغې تلاوت چې دی دا وکړو نو معلومه ده چې کوم ځای د الله تعالی کلام لوستی کیږي دغې لوستونکي سره د الله تعالی او د الله تعالی رسول د الله تعالی فرشتې چې دی دا مینه کوي او د کومو خلکو سره چې د الله تعالی او د الله تعالی رسول فرشتې چې دی دا مینه کوي بیا عام خلک ولې د هغې سره مینه نه کوي بیا د عام خلک ولې هغې ته په درانه نظر باندې چې دی دا نه ګوري کله چې د قرآن کریم د تلاوت کوونکي او د قرآن کریم د عزه کړه کوونکي قدر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی دنیا ته په دې انداز باندې چې دی دا ظاهره کو د دواړو جهانو سردار ته دغې قرآن کریم د عزه کړه کوونکي باره کې وفرمایل خیرکم من تعلم القرآن وعلمه چې ای د دنیا انسانانو په تاسو کې د صحابه کرام د هغې لویي د هغې عظمت او د هغې غوروالی دا هم قرآن چې دی دا بیان کړی دی د دواړو جهانو سردار بیان کړی دی د صحابه باره کې قرآن کریم اعلان وکړو رضی الله عنهم ورضوا عنه پاتې شو نور د الله تعالی چې څومره مخلوقات دي مسلمانان د هغې باره کې د دواړو جهانو سردار ووي ای انسانانو که په تاسو کې غوره مخلوق دی او کم سړی غوره دی هغه دی خیرکم من تعلم القرآن وعلمه چې هغه د قرآن کریم تلاوت عزه کړي او بیا دا د قرآن کریم تلاوت بل ته چې دی دا وښیي اول په ځان باندې چې دی دا رحم وکړي او بیا دا رحم په بل باندې چې دی دا وکړي د صحابه یو مجمع ته د دواړو جهانو سردار خطاب وکړو او نبی علیه الصلاة والسلام او فرمایل لا يدخل الجنة الا رحیم چې ای زما صحابه جنت ته به نه داخلیږي مګر هغه سړی به داخلیږي چې هغه رحیم وي په خپل ځان باندې او په دنیای انسانیت باندې رحم کوونکی وي صحابه ورته وفرمایل ای د الله تعالی رسوله قالو کلنا رحیم ای د الله تعالی رسوله من خو ټول رحم کوونکي یو د الله تعالی رسول ورته وفرمایل لیس الرحیم چې رحیم سړی هغه نه دی چې دی په خپل ځان باندې چې دی دا رحم وکړي ولکن رحیم هغه سړی دی چې دی یرحم نفسه چې دی په خپل نفس باندې هم چې دی دا رحم وکړي وغیره او په بل باندې هم چې دی دا رحم وکړي دا د الله تعالی او رسول چې کوم ارشاد فرمایلی دی چې په تاسو جنت ته به نه داخلیږي هغه سړی چې هغه رحیم دی په خپل ځان باندې هم رحم کوي او په دنیای انسانیت په نور مخلوق باندې هم رحم کوي دغه عملی ثبوت دا به د قرآن طالب العلم تاسو ته چې دی دا ملاویږي چې دا د قرآن کریم طالب العلم دی اول راپاسي په خپل ځان باندې رحم وکړي د الله تعالی کلام دا په خپله سینه کې چې دی دا محفوظه کړي او د هغې نه وروستو بیا راپاسي په دنیای انسانیت باندې رحم کوي دغې دنیای انسانیت ته د الله تعالی کلام چې دی دا رسوي دا د الله تعالی په مخلوق باندې رحم چې دی دا کولی او د مسلمانانو بچو ته د الله تعالی کلام چې دی دا ښودلی نو دا هغه مخلوق ته چې د دې سره الله تعالی او د الله تعالی رسول هغې مینه چې دی دا کړې ده او روایاتو لیکلي دي
د الله تعالی او د الله تعالی رسول سو د الله تعالی پرشتي هم ته دغه قرآن کریم ویونکي سره چې دی دا مینه کوي. روایاتو کې راځي وایي کله چې دا قرآن کریم ویونکي د قرآن کریم تلاوت شروع کوي او دی د هغې نه مخکې مسواک وکړي او بیا راپاڅي د الله تعالی کلام لوستل چې دی دا شروع کړي وایي د الله تعالی پرشتي راشي. دا د دین طالب العلم دا د الله تعالی د قرآن ویونکي د یو لفظ چې دی دا لولي او پرشتي راځي ته د دا شونډې چې دی دا ښکلی وایي کله چې دی مسواک ولکي دا پرشتي ورته بیا راغلي نږدې ولاړي لیکن دومره ده چې ته د دې شونډو ته خپلې شونډې نه نږدې کوي. دا د الله تعالی کلام ویونکو سره د الله تعالی د رسول د پرشتو چې دی دا مینه ده. عام انسانیت له هم د دې د الله تعالی د قرآن کریم ته دی ویونکي ته دی یادونکي او ته دی عزت کړه کوونکي سره مینه چې دی دا پکار ده. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې امت باندې ته دې باندې دومره رحیم یوازې په امت نه د ټول علم د پاره جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه رحمت چې دی دا جوړ کړی شوی دی د ټول علم د پاره چې دی دا رحمت دی لیکن بیا د عالم انسانیت او د امت د پاره خصوصي چې دی دا رحمت دی او د هغې رحمت اندازه د احادیث مبارکو په روشنۍ کې چې کله موږ احادیث مبارکه اوچت کو وګورو د دواړو جهانو سردار د هغې رحمت او د هغې شفقت اندازه ته دینه چې دی دا لګي د دواړو جهانو سردار ناست دی. جبریل امین راغی. جبریل امین چې کله راغی دی خفه دی غمجن دی د دواړو جهانو سردار ته پوښتنه وکړله وی جبریل په څه باندې چې دی دا خفه د الله تعالی رسول ته جبریل امین ووی ای د الله تعالی رسوله وی الله تعالی راته ووی چې لاړ شه د جهنم سیر وکړه. کله چې زه لاړم او د جهنم سیر مې چې دی دا وکړو جهنم مې ولیدو د جهنم په لاندې طبقه کې منافقین پراته دي بیا یهود دي نصارا دي مختلفې طبقې لیکن کله چې آخري طبقې ته رالم په هغې طبقه کې مې ستا د امت ګناهګار ولیده. د دواړو جهانو سردار ورته ډېر په تعجب وی جبریل زما د امت ګناهګار هغه په جهنم کې او په آخري طبقه کې دې ولیدو. جبریل امین ورته وی د الله تعالی رسول هم معامله داسې ده د دواړو جهانو سردار په جړا شو 3 ورځې او 3 شپې د دواړو جهانو سردار ته د امت د پاره چې دی دا جړلې دي او بار بار خپل رب ته صرف ته د امت د پاره دا دعای چې دی دا غوښتله چې کریم ربه زما د امت ګناهګار دا به جهنم ته چې دی دا داخلیږي کریم ربه دا خو نادان دي دا ناپوه دي کریم ربه زما د امت ګناهګار دا جهنم ته چې دی دا مداخلوه. 3 ورځې وروستو چې کله صحابه د هغې حالات زار ولیدو ابو بکر رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابي د الله تعالی د رسول دروازې له چې دی دا راځي دروازه ورته نه کولاویږي بیا د عمر رضی الله تعالی عنه دروازې له راځي دروازه ورته نه کولاویږي. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ابو بکر حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما د دواړو ورته وویل اے سلمانا ستا باره کې خود الله تعالی رسول فرمایلی دی سلمان منا سلمان خو زما د کور سړی دی لاړ شه د الله تعالی رسول د هغې خبرګیري واخله چې د الله تعالی رسول دا 3 ورځې او دا 3 شپې دا جړا پسه ده. کله چې دا 3 ورځې 3 شپې د الله تعالی رسول وجړل سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه دروازې له لاړل هغه دروازه ورته کولاو نشوله. دا 3 واړه هستۍ په حضرت علي رضی الله تعالی عنه پسې راځي. حضرت علي سے پوه شو چې د ابوبکر غوندې جلیل القدر صحابي هغې ته دروازه نه کولاویږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او حضرت سلمان رضی الله تعالی عنه ته دروازه نه کولاویږي. زه دغې دروازې له چې دی دا نشم تللی لاړل او د
جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لخت جگر فاطمه بیبي هغه چې دا خبر کړه چې اباجان هغه د 3 ورځې چې دا خپه دی او جاړي د خفقان وجه چې دا نه د معلومه کله چې فاطمه بیبي لاړه دروازه وټکوله سلام په خپل اباجان باندې وکړو د دواړو جهانو سردار هغه ورته دروازه چې دا کولاو کړله فاطمه بیبي ته تاسو کوي چې د دواړو جهانو سردار جړا دی پسدا دا پریاد او ویلا دی پسدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل و اے فاطمه جړا او پریاد می پدې ده جبرائیل امین می د امت حال د ګناګارو چې دا راوړې ده چې ستاسو امت ګناګار دا د جهنم په اخیری طبقه چې دا پراته دي هغه د امت حال چې دا می جړې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا په جړا شو په سجده باندې چې دا پریوته په دغه دوران کې د رب کریم د طرف وحی رااله چې حبیبا سر چې دا اوچت کا ستا د امت بارکه بزتا چې دا راضی کم ولا سوف يعطيك ربك فترضى دا رحم ده د دوارو جهانو سردار په دې امت باندې لیکن نن د هغه امت حالات دادي نن هغه امت د ربی علیه الصلاۃ والسلام د طریقو چې د لری کیږي د هر غاړي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ناموس باندې حمله چې دا شروع دي او هغه طالب العلم او هغه د قران ذکر کون کې چې کومه ادارې ته چې دا راغله دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه اداره کې استقبال ته چې دا پاسي خوش آمدید ورته چې دا وایي پاغي باندې د هر غاړي حمله چې دا شروع دي لیکن د الله تعالی د رسول سره او د قران کریم دغه ذکر کون کې سره مینه زمونږ دومره چې دا کما شوی دا چې دا غي په دغه غم باندې مونږ ځان غمجن چې دا نه دی غنلې نو دا د قران کریم دا ختم دا ټول مسلمانانو ته عقیدوي لحاظ سره هم د یووالي درس چې دا ورکي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باغی تعلیمات باندې هم د یووالي درس چې دا ورکي